محمد بن قاسم درویشتمه برخه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، شور و زود مدت تکبیر اسمانون لرزوی. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، شور و زود مدت تکبیر اسمانون لرزوی. مونگا مومنان یو په الله قوي ایمان لرو، یو لاس کې مو تورا. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل محمد بن قاسم ټکان وخوړ، ویل امیر المؤمنین سلیمان. هغه ځواب ورکړ هو، خلیفه ولید وفات شو. محمد بن قاسم انا لله و انا الیه راجعون ویل او په بیړه یې لیک پرانیست. دا چې په لیک کې څه لیکلي وو نن به یې واورو. محمد بن قاسم لیک ولوست او تر لږ شېبې پورې سر په چرتونو ځوړند شو. بیا سر اوچت کړ. له سپاهیانو یې پوښتنه وکړه زما له سلیمانه همدا تمه وه، یزید بن ابو کبشه څوک دی؟ یو پوخ سړی آس را وړاندې کړ. ویل زه یم. محمد بن قاسم آس ور وړاندې کړ. یزید بن ابو کبشه ته یې لاس ورکړ او ویل تا ته د پوځ مشرتوب مبارک وي، زه د امیر المؤمنین زولنو اچولو ته تیار یم. پر یزید بن ابو کبشه د محمد بن قاسم غمجنې مسکا اثر وکړ. هغه پړاو کې هغو بېشمېرو پوځونو ته کتل چې د امیر حکم اورېدو ته منتظر وو، او بیا هغو سالارانو ته وکتل چې د ولید د وفات او د سلیمان د خلافت خبرې اورېدل. ټول په محمد بن قاسم را ټول شول. یزید بن ابو کبشه داسې احساس کړه چې د 100,000 سرښندیانو په وړاندې د یو مجرم په حیث ولاړ دی. د محمد بن قاسم دغه خبره چې زه د امیر المؤمنین زولنو اچولو ته تیار یم په وار وار په غوږ کې کړنګېدله. هغه داسې ګڼل لکه په اوږو یې چې د ځمکې او اسمان بوج لوېدلی وي. د محمد بن قاسم په لور یې څو وارې سترګې واړولې، خو بیرته به یې نظر ځمکې خواته کښته شو. بیا خپلو ملګرو ته وکتل. د هغوی ټولو سرونه ټیټ وو. څو ځلې یې الفاظ تر ژبې پورې راغلل، بیا ودرېدل. بالاخره یې وویل یاره تقدیر دا ذلت زما په برخه کښلی و. محمد بن قاسم ویل ته مه اندېښمن کېږه، ته خو یوازې استازی یې. خالد ته دوی محل ته ورسوه او زبیره لښکر ته امر وکړه چې نن زموږ کوچ وځنډېدی. بهیم سنګ را وړاندې شو. ویل که په دې لیک کې څه د راز خبره نه وي نو موږ ټول یې اورېدو ته ناقرار یو چې د خلافت له دربار څخه تاسو ته څه حکم شوی دی؟ محمد بن قاسم لیک محمد بن هارون ته په لاس کې ورکړ. وویل دی به یې درته ولولي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری، شور و زود مدت تکبیر اسمانون لرزوی. مونگا د خلیل پپل روان یو په لمبو ورزو، زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو، زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو. د نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو، د نظارې دل غواړو خپل رب ته. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو، ماښامهال د اورو له هرې کوڅې نه فریاد او کړکې پورته وې. د حجاج بن یوسف له کورنۍ سره د سلیمان د پخوانۍ دښمنۍ خبر مشهور شوی. په هر کور کې د سند د نوي والي او د محمد بن قاسم د ستنېدو خبر یادېده. د ښار زرګونه نارینه ښځې او ماشومان تر شاهي ماڼۍ را چاپېر وو او شور او زوږ یې اوچت کړی وو. د ماښام لمانځه نه وروسته د محمد بن قاسم د پوځ ټول لوی منصبداران په یوه پراخه کوټه کې راټول شوي وو. محمد بن قاسم د هغه د خوښې پر خلاف په دې غونډه کې شریک کړی وو او په خپلو لنډو خبرې کې وویل ما سهار دمشق د تلو پریکړه کړې ده او په دې پریکړه بیا غور ته تیار نه یم. د یوه سپاهي تر ټولو لومړی فرض د خپل امیر اطاعت دی. تاسو له دې پیښې نه مه خفه کیږئ او د خپل نوي حاکم پوره مرسته او ملاتړ وکړئ. امیر المؤمنین سلیمان غالبا د ازمایښت کوي چې زما په زړه کې د امیر د اطاعت جذبه شته که نه. له دمشق نه د روانېدو په وخت کې به هغه پر ما بدګمانه شوی وو، خو هغه داسې وخت و چې پر هغه هیڅ ډول مسؤلیت نه و. اوس هغه د مسلمانانو امیر دی او زما باور دی چې په مزاج کې به یې خامخا بدلون راغلی وي. ډیر امکان لري چې ما په هندوستان کې د خپل نیمګړي کار د پوره کېدو لپاره بیا راواستوي.
خو که ما د هغه بدګماني لرې نه کړی شوه او ما ته یې دوهم ځلې دلته د راتګ اجازه رانه کړه نو د ابو کبشه اطاعت پر تاسو فرض دی. بهیم سنګ وویل ستا هر حکم منلو ته موږ تیار یو، خو ټول سرداران وایي چې ته تر هغو له دې ځایه مه ځه تر څو د خلیفه له نیک نیت نه ډاډه شوي نه وې. ما له زبیر نه د دمشق کیسې اورېدلې دي او زما زړه ګواهي راکوي چې سلیمان به له تا سره ډېر بد چلند کوي. موږ ځانونه د سلیمان رعیت نه بلکې تا د خپلو زړونو پاچا بولو. موږ ستا په اشاره ورته ځانونه غورځولی شو، خو دا نشو زغملی چې موږ تر سترګو لاندې تا ته زولنې در واچوي. که ستا د عربي ملګرو په زړو کې د خلافت د دربار احترام وي به، خو موږ د داسې خلیفت درناوي ته تیار نه یو چې سند له خپل ستر نیکي کوونکي نه محرومول غواړي. موږ په مرګ او ژوند له تا سره د ملګرۍ وعده کړې ده او زموږ دا وعده به ماته نشي. تاسو په سند کې اوسئ، سند تا ته ضرورت لري. که ستا عرب ملګري ستا ملګرتیا پرېږدي، هم د سند 1 لک تورې ستا د ساتنې لپاره له تیږو وتلي تیارې دي. او یوازې دا نه بلکې د سند هر بچی او بوډا د خطر په وخت کې ستا په مخ کې سرښندلو ته تیار دی. د بګوان په خاطر ته مزه او لږ تر لږه تر هغو پورې مزه چې تر څو په دې ډاډه نه شو چې سلیمان به له تا سره بد سلوک نه کوي. که زما الفاظ په تاسو اثر نه کوي نو تاسو له محل نه لاندې یو ځل وګورئ او بیا پرېکړه وکړئ چې هغه زرګونه یتیمان چې تا پلار بولي، هغه زرګونه بوډاګان چې تا زوی ګڼي او هغه کونډې چې تا ورور ګڼي پر تا څه حق لري که نه؟ په پای کې بهیم سنګ ژړغونی شو او سردارانو یو بل ته سره کتل. زبیر وویل ته ښه پوهېږئ چې سلیمان به له تا سره ښه سلوک نه کوي. تاسو همدلته پاتې شئ او ما ته اجازه راکړئ چې د امیر المؤمنین په خدمت کې حاضر شم. زما ژوند دومره ارزښت نه لري، خو تا ته د سند او اسلامي نړۍ زیات ضرورت دی. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه د خپل هر پوځي ژوند تر خپل ژوند ارزښتناک بولم. او بهیم سنګه ستا او ستا د ملګرو نه د مننې لپاره الفاظ او جملې نه لرم. ته زما ذات تر هدف په زیات اهمیت قائل یې، خو ته نه پوهېږې چې د خلافت له درمانه بغاوت اصلا د هغه ستر ارمان نه بغاوت دی چې له تېرې 1 پېړۍ راهیسې 1 لک تنو مسلمانانو خپلې وینې پرې بهولي. دغه 1 لک تن د ټول هندوستان د فتح لپاره کافي دي او زما ژوند دومره مهم نه دی چې زه د سند 1 لک تورې د اسلامي نړۍ له 1 لک تورو سره د جنګولو اجازه ورکړم. په داسې بغاوت کې به زما بری هم د مسلمانانو بده ماتې وي. آیا زه دا خوښولی شم چې په ترکستان او اندلس کې په جهاد بخت پوځونه ټول بیرته د دې لپاره راوغوښتل شي چې د سند د پوځونو مشر د خپل ځان له ویرې د اسلامي نړۍ پر خلاف بغاوت کړی؟ که دا مسئله یوازې زما او د سلیمان ترمنځ وای نو ما به هغه ته وسله نه ایښوده، خو زه هغه قوم ته وسله ایږدم چې سلیمان یې خپل خلیفه ټاکلی. که زما مرګ مسلمانان یوه لوی انتشار او اختلاف نه ژغوري نو زه دا خپله نیکمرغي ګڼم. تاسو دا وویل چې زما په یوه اشاره ځان قربانولو ته تیار یاست. زه له تاسو نه د کومې قرباني غوښتنو حق نه لرم، خو که تاسو غواړئ چې له سند نه د رخصتېدو په وخت کې زما په زړه بوج نه وي او زه له دې ډاډ سره ولاړ شم چې سند کې زما کوم کار نیمګړی پاتې نه شو نو هغه دین مو چې عملا منلی دی په خوله یې هم د منلو اقرار وکړئ. زما دا بلنه خپلو ټولو هغو دوستانو ته ده چې دلته موجود دي. تاسو غوندې خلکو د اسلام قبلول په سند کې د کوم محمد بن قاسم پاتې کېدو ته ضرورت پرې نږدې. اوس د ماخستن لمانځه وخت دی او زما حالت د هغه مسافر دی چې یوه اوږده سفر نه وروسته سر منزل ته ورسیږي او ویده کېدل غواړي. زه نه غواړم زما په باب بیړنۍ پرېکړه وکړئ، خو که تاسو د زړه له تل نه د اسلام په ښېګړه او اعتراف کوئ نو ستاسو پر اعلان به ماته روحي خوښي حاصله شي. بهیم سنګ په لوړ غږ د توحید کلمه وویله او بیا یې وویل چې که ما د اسلام په ښېګڼو اعتراف نه کولی هم ستا بلنه مې نه شوی ردولی. زما په خیال د اسلام تر ټولو ستره ښېګڼه دا ده چې ستا غوندې خلک مسلمانان دي. محمد بن قاسم ورجګ شو. بهیم سنګ یې په غېږ کې ونیو وویل په مسلمانانو کې به زما په څېر زرګونه تنه ووینې. 8 تنو نورو سردارانو د بهیم سنګ په تقلید کلمه وویله او د اسلام په دایره ورننوتل. او کله چې دغه خلک د لمانځه لپاره د کوټې نه ووتل د محل له یوې بلې کوټې نه د اورو تر ټولو لوی مذهبي مشر پرویت په مشرۍ د ښار د سپین روب یو هیئت له یزید بن ابو کبشه سره له خبرو اترو وروسته بیرته راستون شو. دغه هیئت په ماړه او سحرو د یزید بن ابو کبشه کوټې نه ننوتلي او په مسکیو بڼو بیرته راووتل. یزید د دوی د دیوتا د ساتنې وعده ورکړې وه او دوی داسې احساسوله چې د سند لمر په شاوخوا راټول شوي ګردونه بیرته لرې شول. مذهبي پیشوا او د هغه ملګري چې له محل نه بهر ووتل نو بې شمېره خلک پرې راټول شول. د زرګونو پوښتنو په ځواب کې پیشوا یوازې دومره وویل تاسو خپل کورو ته ستانه شئ. د سند د تقدیر له ستوري نه د بدمرغیو سوري لرې شول. ستاسو دیوتا به ستاسو شي. پاک ذوالجلالت د ښکلي دین خدمت لره
ته یکړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره ته یکړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش هو الله عاجز خاورې پیزانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی د سلیمان بندي د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو د ماخصن المازه نه وروسته چې کله محمد بن قاسم خپل هستوګنځي ته ننوتلو یزید ابو کبشه ور باندې غږ کړ خالد زبیر او بهیم سنگ هم له ابو کبشه سره وو محمد بن قاسم په دروازه کې ودرېد او هغوی ته یې وکتل یزید چې ورنږدې سو خالد زبیر او بهیم سنگ یې رخصت کړ د محمد بن قاسم لاس په لاس کې ونیو او دواړه کوټې ته ننوتل په کوټه کې مشال بلېده علي په کرسي ویده شوی و محمد بن قاسم یزید ته په یوه کرسي د کېناستلو اشاره وکړه وویل د دې هلک له ما سره ډېره مینه ده دی هم په برهمن آباد کې بندي و یزید ومسکل وویل په دې خاوره داسې څوک شته چې له تا سره یې مینه نه وي محمد بن قاسم په چوکۍ کې له کېناستلو سره د موضوع بدلولو لپاره وویل ما غوښتل چې له سن نه د تلو نه وړاندې تا ته د دې ځای ټول حالات بیان کړم اراده مې وه چې سهار وختي تا ووینم خو دا ښه وشول چې ته پخپله راغلې یزید وویل زه تا ته د سند د حالاتو د پوښتنې لپاره نه یم راغلی زه تا ته د دې لپاره راغلی یم چې ته به همدلته پاتې کېږې محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه ستا د همدردۍ نه مننه خو زه د امیر المؤمنین د حکم نه سرغړاوی نشم کولی یزید مګر ته نه پوهېږې چې سلیمان ستا د وینو تږی دی محمد بن قاسم ما ته معلومه ده خو زه نه غواړم چې د خپلو څو څاڅکو وینو لپاره اسلامي نړۍ په دوو برخو وویشم یزید ته په دې عمر کې زما له اټکل نه زیات د حکمت خاوند یې بیا هم که زه خپله ولاړ شم او سلیمان ته ووایم چې په سند کې تر 1 لک زیات پوځ د محمد بن قاسم ملاتړ کوي نو هغه به له تا سره د جګړې خیال پرېږدي محمد بن قاسم بیا به هم د دې نتیجه دا وي زه او له ما سره د مسلمانانو یوه لویه ډله به له مرکز نه جلا شي موږ په دې نړۍ د ټولنیزو او ګډو هڅو جهاد نه محروم شو زه تا ته د دې ټکي ښودل لازم نه بولم چې د نړۍ ډېر لوی لوی ځواکونه ګډوډي او د یوه مرکز نه درلودلو ډوب کړل یزید وویل ما ته له لمانځه نه دمخه د اورودو مخورو یو هیئت راغلی و هغوی ویل چې له موږ نه خپل دیوتا مه لرې کوئ که سلیمان له تاسو څه بدسلوکي وکړي نو دوی به ټول هندوستان د هغه پر خلاف وپاروي محمد بن قاسم ته د دوی غم مه کوه زه به یې وپوهوم یزید د محمد بن قاسم تصمیم نه ماتېدونکی ولید چوپ شو وروسته بیا محمد بن قاسم هغه ته د سند ټول حالات ویل او ده ته یې له دې ولس سره د ښه سلوک او چلند غوره کولو او په سختو حالاتو کې د دبیل له والي ناصرالدین او بهیم سنگ له د هدایت د اخیستلو مشوره ورکړه یزید له ځایه جګ وویل زه تا ته یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې تاسو د سلیمان د حکم د تعمیل لپاره دته زولنې مه اچوئ او پر دې اصرار مه کوه پر دې به د زرګونو مسلمانانو زړونه زخمي شي او امکان لري خلک پرې وپارېږي محمد بن قاسم که تاسو دا مصلحت بولي نو زه به اصرار نه کوم که نه نو ما خو د امیر په اطاعت کې د زولنو اچول ویاړ باله یزید لاس ورکړ وویل زه یوه بله پوښتنه کوم د عربو په سردارانو کې ستا تر ټولو نږدې دوست څوک دی محمد بن قاسم ټول زما نږدې دوستان دي خو تر ټولو زیات چې زما د ژوند په ټولو رازونو خبر دی هغه زبیر دی هغه به تل له تا سره یو ځای وي یزید نه زه هغه د یوه ضروري کار لپاره په بیړه مدینې ته اسوم تاسو هغه زما کوټې ته راواستوئ محمد بن قاسم علي پاسوه او ورته یې وویل د خپل کوټې ته ورسوه او زبیر هم ورواستوه سپینې تورې شرنګکاري سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګکاري سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګکاري دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو هو الله ورکاو پر قرباني عجیبه هیبت لري د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو یزید یې په خپله کوټه کې پرېښود د علي د زبیر د راغوستلو لپاره ولاړ او یزید د مشال په رڼا کې کښېناست په لیک لیکلو بوخت شو لږ ځنډ وروسته زبیر کوټې ته ورغی یزید د لاس په اشاره هغه ته د کېناستلو وویل زبیر تر ډېره ناست و د لیک تر لیکلو وروسته یزید هغه ته مخ واړو او ورته یې وویل ته د یو اوږده سفر تیاري ونیسه دا لیک ولوله یزید لیک زبیر ته ورکړ هغه چې لیک ولوست په مړاوې صحرا یې تازګي راغله یزید د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په نامه لیک لیکلی و
چې په هغه کې محمد بن قاسم د اسلام ستر مجاهد بللی و او له حضرت عمر بن عبدالعزیز نه غوښتي وو چې د سلیمان له انتقام نه د ژغورلو ممکنه هڅه وکړي. د یزید د لیک وروستي الفاظ داسې وو: محمد بن قاسم غوندې مجاهد هر وخت نه زیږي. ما په ژوند کې ډېر لوی خلک لیدلي دي خو د دې ځل مې د عظمت سم اټکل نشم کولی چې په 11 کلنۍ کې سند فتح کړ او اوس د 1,12,000 سرښندویانو په موجودیت کې په خوښۍ د امیر د اطاعت لپاره زولنو اچولو ته چمتو دی. محمد بن قاسم د اسلامي نړۍ په بدن کې یو داسې زړه دی چې هر ټکان یې زما غوندې انسانانو د ټول عمر له رضایت او عبادت ارزښتناک دی. د اسلامي نړۍ د یوه نه جبرانېدونکي زیان څخه ژغورلی شي. زبیر چې لیک ولست یزید ته یې وکتل او ویې پوښتل: ستا باور دی چې هغه به په سلیمان اثر ولري؟ یزید: زما باور دی هغه اوس په مدینه کې دی. ته ورشه خو په لار کې یوه شیبه هم مه ضایع کوه. د سلیمان له مشاورینو له محمد بن قاسم سره یوازې پر دې دښمني ده چې هغه د حجاج بن یوسف زوم دی. هغوی به د دې هڅه وکړي چې محمد بن قاسم په باب 0 تر 0 پرېکړه وشي. سلیمان به هم دومره د نفوس خاوند زیات ژوندی پرېښودل خطرناک وګڼي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله که په مدینه کې نه وي چې هر ځای ځان ور ورسوه او هڅه وکړه چې د محمد بن قاسم په باب د وروستۍ پرېکړو نه دمخه دمشق ته ورسېږي. زما په نظر دا د ټول هندوستان تر فتح هم مهم دی. زبیر جکس وویل: زه هم دا اوس روانېږم. یزید: ورځه خدای دې مل شه. زبیر د یزید له کوټې نه ووت، په منډه خپلې کوټې ته ورسېد. ناهید، زهرا او خالد انتظار کوه. ټول په یوه غږ ترې وپوښتل: څه خبر دې راوړی؟ زبیر: زه مدینې ته روانېږم. دومره یې وویل او بلې کوټې ته د جامو د بدلولو لپاره ننوت. لږ ځنډ وروسته یې جامې بدلې کړې او راووت. ناهید بې له دې چې څه ترې وپوښتي پر دیوال ځوړند توره راواخیستله او په لاس کې یې ورکړه. خالد اوچت وویل: زه هم در سره ځم. زبیر توره تر ملا وتړه وویل: نه، ته ناهید او زهرا در سره کړه او له محمد بن قاسم سره بصرې ته روان شه. زهرا وویل: وروره په مدینه کې ستا څه کار دی؟ زبیر ځواب ورکړ: زه داسې چاته د یزید لیک وړم چې د محمد بن قاسم ژوند ژغورلی شي. خالده، ته چې بصرې ته ورسېدې سیده د محمد بن قاسم کور ته ورشه او زبیدې ته تسلي ورکړه. زه امیدوار یم چې زر به هلته در ورسېږم. ناهیدې: د خدای په امان. زهرا: زما د دعا کوئ. زبیر دا وویل او له کوټې ووت. په لار کې د محمد بن قاسم کوټه وه. دننه مشال بلېده په دروازه کې ودرېد. دننه یې وکتل او بیا له څه سوچ وروسته چوپ کوټې ته ننوت. محمد بن قاسم په درانه خوبېده او په شونډې د یوه معصوم ماشوم سپېڅلې مسکا غوړېدلې وه. هغه مسکا چې زبیر د هغه په شونډو تل غوړېدلې لیده. تر څو پورې په دیوال هغه تور رازړېدلې ولیده چې کوم عمره سالار د سن مضبوطې کلاوې او د اوسېدونکو زړونو پر تابع کړي وو. د زبیر په زړه کې نامعلوم احساسات په غورځنګ شول. په سترګو کې یې اوښکې راغلې او په رېږدېدونکي غږ یې په ورو غږ وویل: زما وروره، زما دوسته، زما سالاره، خدای دې مل شه. يوم الفراق، يوم الفراق، يوم الفراق بكى السحاب وسال دمع الشوق غضب وجنتي. له محل نه د وتلو په وخت کې زبیر خپېرېدلي زړه ته په وار وار تسلي ورکوله او ویل یې: نه نه، موږ به یو ځل بیا هم خامخا سره ګورو. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. جوړ د هر فرعون لپاره یو درود نیل غوندې. هر یو ابراها په ختمه و د ابابیل غوندې. هر یو ابراها په ختمه و د ابابیل غوندې. هر سبا او هر مخام دیر سره ملمودام. هر سبا او هر مخام. د محمد بن قاسم د خبرونې مینهوالو، سهار د محل د دروازو په مخ کې د پښې ایښودو ځای نه و. کله چې محمد بن قاسم بهر ته راوت نو خلک یوه او بله خوا شوه او د دروازې د مخې زینې خوشې کړې. د پوځ منصبداران، د ښار مخور او مذهبي مشران یو په بل پسې راغلل او هغه ته یې لاس ورکړ. چې د بهیم سنګوار راغی هغه بې اختیاره په غېږ کې ځان ور وغورځاوه او وویل: تا زما اسلامي نوم کښېښود؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ: که ستا خوښ وي نو زه ستا نوم سیف الدین ایږدم. د زینو په پای کې وسپاهي آس سرقیزه نیولې ولاړو. محمد بن قاسم په آس پوه شو. یزید بن ابو کبشه ورمنډه کړه. جل به ونیو. د محمد بن قاسم د احتجاج سره سره خلکو منډې ور وهلې او پښې به یې نیولې. په آس له سپرېدو وروسته محمد بن قاسم څلورو خواوو ته وکتل. هغه داسې سترګې نه لیدلې چې په اوښکو لمدې نه وې. سپین ږیرو بوډاګانو داسې احساسوله چې ډېر ګران زوی یې ترې رخصتېږي.
کونډو او یتیمانو داسې ګڼله چې د تقدیر د دوی وستره تکیه ترې اخلي. ځوانو نجونو او پیغلو ویل چې د دوی د عظمت او ابرو ساتونکي ترې درومي. د اورو په دیوالونو او کوڅو ډیر باران اورېده. د خپل پلار په اشاره د ښار د ستر مذهبي مشر پرویت پیغله لور ور وړاندې شوه او محمد بن قاسم ته یې د ګلو امیل ونیو او ویې ویل وروره زه د اورو د ټولو پیغلو په نمایندګۍ تا ته دا سوغات تر کوم. محمد بن قاسم هغه ته د مینې په نظر وکتل او امیل یې واخیست. د دبیل له بازارونو نه د سلیمان بن عبدالملک د بندي اسونه کډونه تر پښو لاندې کړل او ترې تیر شو. د اور اوسېدونکو تر اوسه پورې د کوم ټولواک دومره شاندار بدرګه نه ولیدلې او د کوم عزیز په بیلتون یې دومره اوښکې نه وې بهولې. هغو لاسونو چې 2 کاله وړاندې د سند فاتح خپل ډیر بدترین دښمن باله تورو او نیزو ګزارونه یې پرې کول، اوس یې د هغه په بدرګه او مخشه ګلونه پرې شیندل. علي، خالد، ناهید او زهرا د محمد بن قاسم سره د ملګري لپاره له څو اسونو سره یو ځای له ښار نه بهر ولاړ. دغه قافله ټوله 80 تنه پورې وه. په دوی کې 40 تنه هغه سپاهیان وو چې له یزید بن ابو کبشه سره راغلي وو او پر دې ګمارل شوي وو چې د محمد بن قاسم باید لاس او پښې زولنې دمشق ته بوځي. د واسط کوټوال مالک بن یوسف د صالح په سپارښت د دې ډلې مشر وو. مالک بن یوسف ته صالح دا هدایت ورکړی وو چې د محمد بن قاسم به هیڅ مراعات نه کوي. مالک پخپله هم د حجاج بن یوسف پخوانی دښمن و، خو کله چې اورو ته ورسېد د یزید بن ابو کبشه په څیر د محمد بن قاسم د شخصیت په جادو کې راګیر شو. د هغه ځینې ملګري هم د اورو د خدای پامانۍ د نندارې په لیدلو دومره احساساتي شول چې د سلیمان بن عبدالملک په غلطو احکامو یې اعتراض کاوه. یزید چې رخصتول هدایت یې ورکړ چې محمد بن قاسم په عزت او درناوي بصرې ته ورسوي. د امیر المؤمنین ځواب زه وایم. غرمه مهال سیف الدین بهیم سنګ د اورو له مذهبي مشر سره په یوه لوړه غونډۍ ولاړ و او لرې یې د لارې په ګردونو کې یوه قافله لیدله چې ورکېدله. مذهبي مشر پرویت یو سوړ اسویلی وکش او وویل د سیند لمر په غرمه کې ولوېد. زمون تورې ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون تورې ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون تورې ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون تورې ایمانی لمر لوېدل. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د مابشر لمانځل نه ادا کول نه وروسته له نبوي جومات نه راووت چې ناڅاپه یو سپور دروازې ته ودرېد. د سپاره څېره په ګردونو کې پټه او د لوږې تندې او ستومانۍ نه مړاوې شوې وه. هغه عمر بن عبدالعزیز د لاس په اشاره ځان ته متوجه کول غوښتل، خو حلق یې وچ و او هیڅ غږ یې تر خوله نه ووت. له آس نه راکوز شو، د لیک ته را ایستلو لپاره یې لاس په جیب کې ننویست او د عمر بن عبدالعزیز په لوري ور وړاندې شو. خو 2-3 ګامه وروسته یې تندیکونه وخوړل او په ځمکه راپرېوت او له دې سره ستومانه آس هم راوغورځېد. څو لغتې یې وهلې او مړ شو. دغه سپور زبیر و. خلکو هغه راپورته کړ. د جومات حجرې ته یو لږ ځنډ وروسته چې هغه بیرته راپخوت شو، سترګې یې وغړولې. دغه مهال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دغه په مخ اوبه ورشیندلې. هغه پیاله ونیوه او د اوبو څښلو هڅه یې وکړه، خو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وویل لږ صبر وکړه، تا اوس هم ډېرې اوبه څښلې دي، داسې ښکاري چې تا له څو ورځو راهیسې څه نه دي خوړلې، لومړی څه لږ وخوره. د عمر بن عبدالعزیز په اشاره یو سړي د هغه مخ ته خواړه کښېښوده، خو هغه ویل نه زه تږی یم، او بیا یې وارخطا غوندې لاس جیب ته یو ویل ما پخوا هم ډېر وخت تېر کړی دی دا لیک. خو هغه خپل جوب تش ولید، حیران شو. عمر بن عبدالعزیز ویل ستا لیک ما لوستی دی، ستا د آس د مړه کېدو او ستا د بې هوښۍ نه باوري شوم تا څه ضروري پیغام راوړی دی. زبیر ویل نو ته به د محمد بن قاسم لپاره څه وکړې؟ حضرت عمر رحمه الله زه دمشق ته ځم دا یې وویل او یو ملګري ته یې وکتل، ویل زما آس تیار دی؟ هغه ځواب ورکړ هو کې. زبیر ویل زه هم در سره ځم. هغه ځواب ورکړ نه ته استراحت وکړه، ته سفر ډېر ځپلی او بې سیکه کړی یې. زبیر نه نه زه بالکل روغ رمټ یم، زما د بې سکۍ لامل سفر نه، زما اندېښنه او نه ارامي ده. اوس که دلته پاتې کېږم انتظار تر سفر ډېر سخت دی. عمر بن عبدالعزیز ویل ډېر ښه ده، ته ډوډۍ وخوره. زبیر په بیړه بیړه څو مړۍ وخوړلې او اوبه یې ور سر واړولې او جګس وویل زه تیار یم. عمر بن عبدالعزیز یو عرب ته د بل آس د تیاري امر وکړ او زبیر ته وویل ته لږ کښېنه. زبیر وویل که ستا حکم نه وي نو زه تر ناستې په ولاړه ښه یم، پر ناستې پر سړي د ستومانۍ او خوب حمله زیاته توندوي.
عرب وپوښتل تا په لاره بلکل خوب نه دی کړی؟ زبیر ځواب ورکړ د ورځې مې نه دی کړی، خو د شپې به کله کله بېهوشه غوندې شوم. عمر بن عبدالعزیز پوښتنه وکړه په لاره کې د څو اسان بدل کړل؟ زبیر له اورونه تر بصرې پورې مې د لارې په هره پیره کې آس بدلاوه، خو له بصرې نه وروسته مې د وخت د کمۍ په خاطر نیغه د سارا لاره غوره کړه، او کله کله به مې 4-5 مزله په یو آس مزل کوه. له دې آس نه پرته ما ته 4 نور آسونه هم په لار کې مړه شول. عمر بن عبدالعزیز وویل خلکو د محمد بن قاسم د فتحو داستانونه په تعجب اوریدل، خو د کوم سالار سره چې ستا په شان پوځیان وي د هغه لپاره داسې کلا نشته چې فتح یې نشي کړی. خادم راغی وویل اسونه تیار دي. عمر بن عبدالعزیز او زبیر له حجرې نه ووتل او په اسونو سپاره شول. ننګونه کړو دین ته خدمتونه کړو، هر وخت پرې ننګونه کړو، هو الله ورکاو پر قرباني عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. د محمد بن قاسم د خبرونې مینوال سلیمان ته له سند نه د محمد بن قاسم روانېدو خبر ورسېدلی و. هغه ته دا هم معلومه شوې وه چې هغه له اورونه تر مکران او د ایران په هر ښار کې د هغه تود هرکلی شوی، او یزید د بغاوت له ویرې هغه ته د زولانو راچولو جرأت نه دی کړی. دې خبرونو د بدل او کسات په اور د تیلو کار وکړ. د خپل ټول غشي ولیدل او په دې کې چې تر ټولو ډیر تیره او خطرناک و هغه ته د محمد بن قاسم د برخلیک ټول اختیار ورکړ او بصرې ته یې باستوه. دا غشی صالح و، د غازی محمد بن قاسم بدترین دشمن. د بصري خلکو چې په څومره نکراري او اندېښنه د محمد بن قاسم د ورتګ انتظار یوست، صالح وپوهېد چې که دلته له هغه سره څه بد سلوک وکړي خلک به بغاوت ته تیار شي. هغه محمد بن قاسم په زنځیرونو کې تړلی له بصرې نه واسط بیول غوښتل، خو کله چې د بصرې د خلکو احساسات جوش او جذبه ولیده خپله اراده یې بدله کړه. یو ماښام د محمد بن قاسم قافله 10 شمیله بصرې ته نږدې یوه کلي ته ورسېده. د کلي خلکو ته معلومه شوه چې د سند فاتح او د سلیمان بندي محمد بن قاسم یوه شپه دلته پاتې کیږي. د کلي نارینه ښځې او ماشومان د پوځي چوڼۍ په مخ کې راټول شول. ښځې د محمد بن قاسم نه پرته د هغه نجلۍ د لیدو لیوالې وې چې پر یاد د سند تاریخ بدل کړ. د محمد بن قاسم په لیدو ډیر ځوانان پرې ورټول شول. ډیر لاسونه په یوه وخت د هغه د آس جلب په لوري وځغېدل. ښځو له پوځي چوڼۍ نه لږ لرې هغه اوښان ودرول. د ښځو ډیلۍ پرې بار وې او دوی زهرا او ناهید خپلو کورونو ته بوتلې. د چوڼۍ ساتونکو مالک بن سب ته وویل چې صالح په لاره کې له محمد بن قاسم سره د خلکو د ښه سلوک او هرکلي نه سخت خفه او اندېښمن دی. هغه دا خطر احساسوي چې د بصرې خلک شاهي په زیات جوش او جذبه د هغه هرکلی وکړي، او له هغه سره دا اندېښنه هم وه چې د ناهید غږ به د دوی پر خلاف سخت خطر را ولاړ کړي. ځکه خو هغه پرېکړه وکړه چې محمد بن قاسم سیده واسط ته بوځي او دغه نجونې هم باید بصرې ته ونه رسېږي، شاید هغه تر سهاره پخپله دلته را ورسېږي. د چوڼۍ مشر د صالح هغه لیک مالک ته ورکړ چې دوی ته یې هدایت کړی و چې د ده تر ورتګ پورې محمد بن قاسم باید همدلته ایثار کړي. مالک بن یوسف د تیر سفر په دوران کې محمد بن قاسم له نږدې نه ولید او له هغه سره یې زیاته مینه پیدا شوې وه. هغه دا ګمان و چې د بصرې د خلکو جوش او جذبه به د محمد بن قاسم په اړه د سلیمان اراده بدله کړي. واسط د ولید له وفات نه وروسته یو ځل بیا باید د بهرنیو دسیسو مرکز شوی و، خو هغه دا تمه نه وه چې هلته به د محمد بن قاسم په ملاتړ د چا غږ اوچت سي. مالک د مخزن تر لمانځه وروسته په ناکراري یوې او بلې خواته قدم واهه. بالاخره په یوه مضبوطه اراده د محمد بن قاسم خیمې ته وننوت. محمد بن قاسم د شمې رڼا ته څه لیکل. مالک ورته وویل تاسو که د چا په نامه څه پیغام استوئ زه به یې بندوبست وکړم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه دا لیک نه دی، زه د یو نوي ډول منجق نقشه کاږم، زما په ګمان به په دې ډبرې ډېرې لرې او په نقشه برابرې وویشتل سي. مالک ځواب ورکړ په دې وخت کې ته باید د ځان په باب څه فکر وکړې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه یو فرد یم او منجق ته د یو قوم ضرورت دی، که زه یې بندي کړم ته به خپله دغه نقشه امیر المؤمنین ته وروړه. مالک وویل ستا برخلیک پرېکړه شوې ده، ته به د بصرې پر ځای نیغ واسط ته ځې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زما پخوا هم دا ګمان و چې دوی به بصرې ته زما د بیولو غلطي ونه کړي. مالک وویل اوس ته د ځان په باب پرېکړه کولی شي. د واسط ډېر لږ خلک به ستا په ملاتړ غږ اوچت کړي، خو په بصره کې به زرګونه مجاهدین ستا په خاطر سرښندنې ته تیار دي. صالح به نن شپه یا سبا سهار ته څه وخت دلته راورسېږي، بیا به زموږ هر تدبیر بې نتیجې وي. اوس همدا یوه لاره شته، ته دغه نجونې در سره ملګري کړه او بصرې ته ولاړ شه. هلته هر کور ستا لپاره مضبوطه کلا ده. اوس جګ شه، وخت ډېر نازک دی. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زما د ژوند د ساتنې لپاره ته څومره مسلمانانو د ژوند قربانول روا ګڼې؟
آیا ته له دې نه وړاندې د بصرې د خلکو بغاوتونو اسلامي نړۍ ته پوره زیان نه دی رسولی؟ آیا زما ژوند دومره ارزښتناک دی چې باید د لکونو مسلمانانو تورې پورې یو پر بل راوچتې سي، په زرګونه ښځې کونډې او ماشومان یتیمان شي؟ که زه د دومره مسلمانانو د تباهۍ د مخنیوي لپاره قربان شم هم نو ستا په ګمان زما ژوند خوشي له لاسه ووت. دا د مسلمانانو بدمرغي ده چې خلافت یې پاچاهي بدل شو، خو د مسلمانانو اکثریت اوس هغه د خلیفه په نامه د منلو غلطي کړې ده، او اوس به زما بغاوت یوازې د خلیفه سلیمان پر خلاف نه وي بلکې د هغه اکثریت قوم پر خلاف به وي چې سلیمان خپل خلیفه بولي. خو امکان لري چې زما له قربانۍ نه وروسته خلک په خپله دې اشتباه وپوهېږي او په دې کې داسې ټولنیزه بیداري راشي چې سلیمان سمې لارې ته راواړوي، او یا لږ تر لږه له سلیمان وروسته د خلیفه په انتخاب کې دومره هوښیار شي چې سلیمان غوندې بل څوک به راوړاندې نه شي. که زما انجام په خلکو کې دا اثر وکړي او خلک دا احساس کړي چې امارت د کورنۍ میراث بلل غلطي وه او د دوی له سلیمان نه وروسته د دوی د کورنۍ د کوم سړي پر ځای د مسلمانانو یو صالح سړي ته د خلافت منصب وسپاره، نو دا یو داسې مقصد دی چې زه پرې قرباني د ژوند تر ټولو سترې نیکمرغي او سعادت بولم. مالک بن یوسف بې ځوابه شو، وویل تا پرېکړه نه بدلېدونکې ده، زه خپله ماته منم، خو د هغو نجونو په باب تا څه سوچ کړی؟ د چوڼۍ مشر ماته وویل چې صالح د بصرې د خلکو د بغاوت له ویرې دوی هم واسطه بیول غواړي، خو زما په ګمان که دوی بصرې ته ونه رسېږي خلک به لا زیات وپارېږي. د بصرې په هر کور کې د ناهید د ورتګ انتظار دی. آیا دا غوره نه ده چې دلته د صالح له رسېدو مخکې دوی بصرې ته واستول شي؟ محمد بن قاسم له لږ سوچ وروسته وویل زما سره یوازې دا غم دی چې ناهید د زبیر میرمن ده او صالح زما په څېر زبیر هم خپل دښمن ګڼي، خو بیا هم زه د دې امید نه لرم چې هغه به له ناهید سره څه بد سلوک جرأت وکړي. ملک ځواب ورکړ ما څو کال له صالح سره تېر کړي دي، هغه انسان نه دی مار دی. که د هغه نجونو په باره کې د ده تر خوله یوه بده کلمه ووځي نو زما په شمول زما ملګري مرګ ته تیار یو، ځکه خو زما مشوره ومنه او دغه نجونې له خالد سره بصرې ته واستوه. زه څو تنه سپاهیان هم در سره استوم، که تا ته د اسلام راتلونکې رښتیا هم زیات ګرانه او مهمه وي نو دوی ته هدایت وکړه چې په بصره کې د کوم بغاوت مرسته ونه کړي. د محمد بن قاسم په زړه کې ناڅاپه یو سوچ را پیدا شو او د ده په سینه کې ډوب شوي احساسات راوخوځېدل. جګ شو او په ناکراري په خیمه کې قدم وهل پیل کړ. مالک د ده حرکات په غور کتل. محمد بن قاسم په وار وار لاس موټی کول او د یوې ځواکمنې ارادې په وړاندې په جګړه کې او په خیمه کې له څو ځلې چکر نه وروسته بې له دې چې مالک ته څه ووایي له خیمې نه ووت او د څنګ په خیمه کې خالد ته غږ وکړ. خالد په منډه بهر ته راووت او هغه ته یې وویل خالده زهرا او ناهید له کلي نه راوغړه، زر کوه. خالد په منډه کلي ته ولاړ. محمد بن قاسم مالک ته وویل ته زر تر زره 4 اسونه تیار کړه. بیا یې سمدستي ورپسې زیاته کړ نه 5 اسونه. علي هم له موږ سره باید ولاړ شي. مالک چې دا خبره واورېد امیدوار شو، وویل نو ته هم له دوی سره ځې؟ د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو ده چې محمد بن قاسم څه ځواب ورکړ دا به په راتلونکي برخه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قبول د سپېڅلي منقبت لره تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش، تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش. هو الله عاجز خاورې پیزانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زود مدد تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زود مدد تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت